زموږ ډېر خلک دي موږ ورته یې ووینو دا پلار وویني چې یاره د پلار درواغ ورته سړي ته مثلا یو بد عملي یې وکړه ظلم یې ورسره وکړي ها یې وکړه زوی غږ نه ورته کوي یاره دا پلار څه ورته وایي دا لاولي موږ خو دا نه درته وایي چې لرګی پرا واخه پلار په و موږ درته وایي ژبه خو استعمالوی سي لکه اوس زه ناست یم په ژبه خبرې خو عملي یعنې زه صرف مازې د وعظ د لارې د نصیحت د لارې ورته وایم چې دا کار دی او دا داسې د شرې په رڼا کې دا رقم به بیا دا زوی هم ورته وایي په نرمه لهجه په اسانۍ په لهجه باندې په ښه طرز په ښه طریقه پلار به هم نه ناراضه کوي چې او دا خو نو ته دا رقم کوې خو دا برته د الله نافرماني سوه په اساني به ورته وایه په خندا به ورته وایه په ښه انداز په ښه طریقه به ورته وایه پلاره دا د الله نافرماني ده ته په خبر یې که نه دا رقم نسې ورته وایي چې پلاره ما بله ورځ هلته بیان اورېدی پلانکې مولوي صاحب ول دا رقم حدیث شریف دی حدیث دې نه دی زده ترجمه خو به دې زده هغه ترجمه ورته وکړه هغه دی ویل بس نور نه دا خو ورته ویی چې زموږ خلک دا هم نه ورته وایي نه وایي پلار ته ته څه وایه نو پلار که ګس سبا په دغه محله کې د زنا اډه درته راویسمه بیا ته غږ نه ورته کوې چې سبا په دغه محله کې د شرابو اډه درته جوړه کړم به ته غږ نه ورته کوې نو خو پلار دې ولي نو دغه کارونه چې کوي دا خو پردي خلک نه راځي دا خو هر سړی ځان ته پلار دی هر سړی خپل بچان لري نو هر سړی چې بد عملي کوي هر سړی چې هر څه کوي بل سبب په څه ورته وایي نو د خبرې مطلب مې دا دی د خبرې معنا مې دا د هر سړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مسؤله دی هر سړی نگران دی د هر نگرانه څخه به د خپلو ماتحتو کسانو پوښتنه کیږي د هر شپانه څخه به د خپلې رمې پاکله پوښتنه کیږي د پلار څخه به د کور پاکله کیږي د اکا څخه به د کور پاکله کیږي د مشر ورور څخه به د کور پاکل کیږي د کشر ورور څخه د هغه څه کشر د هغه څه کشر هر څوک یو سړی دی د ټولو ورونو کشر دی هېڅ اختیار په کور کې نه لري تازه د 18 کالو دی نور مشران سته د ده در امر دغه 14 کلن چې کوم ورور دی خور ده 15 کلن 14 کلن دا در د ماتحت یعنی د خبرې مطلب دا یو سړی خلاص نسو هر سړی په دې کې رالی پلار رالی مشر ورور رالی کشر ورور رالی دویم دریم څلورم هر څومره چې دي په دا کې رالل په دغه حدیث به عمل کوي که نور باندې وکړي مسؤله دي پوښتنه د دا اوسه کېږي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هر سړی مسؤله دی د کور د مشر څه د کور د محلې د مشر څه د محلې د شار د مشر څه د شار د صوبې د مشر څه د صوبې د ملک د مشر څه د ملک د ټولې نړۍ د مشرانو څخه بیا د هغو څخه خپله پوښتنه کېږي چې ولې دې دا کار دی کوي دا دې ولې داسې کوي د دې به بیا دی چې دی هغه جواب وړاندې کوي د الله جل جلاله په حضور کې چې ولې دا ګناه ولې دا د الله نافرماني ولې دا ما